أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 166 د البقره سوره په نیمایي کې باب البر شروع سو. په هغه درس کې هلته دا خبره مو یاد کړه چې د دې ځای څخه یو بل باب شروع سو چې په دې کې به نیک اعمال، عبادات او احکام بیانیش. تر هغه وړاندې بیخ ډېر دلایل عقلیه او نقلیه د الله پر وجود او توحید باندې، د يهوديانو پر ناروا عقیدو او د دې پر دسیسو او د دې پر حسد او د دې پر بیځایه دلایلو، همدا ډول د مشرکانو پر ناروا عقیدو، دسیسو، بیځایه دلایلو باندې ژور تحقیق وسو. دیته داسې جوابونه وویل سوه چې دی چوپ پاته سوه او د مسلمانانو د عقیدو د ټینګېدلو لپاره کره او واضح دلایل پیش سوه. دا دوهم باب چې شروع سو په دې کې احکام پیل سو. 10 احکام مخکې ذکر سوه. دغه د حج حکم دا 11م حکم دی چې الله یې بیانوي. د حج په اړه باندې دلته تفصیلي خبره سوې ده. زیات احکام د حج، یو آیت دغه رکو او متعدد آیاتونه در روانې رکو د حج په موضوع کې الله تبارک وتعالی هدایات کړي. مخکې تر دې چې د دې آیات ترجمه او تفسیر تراسو، دوه خبرې په ذهن کې نیول پکار. یو خبره دا چې عبادات او احکام کم چې د اسلام تر مبارک دین مخکې وه، دا 2 قسمه سوه. یو قسم هغه وه چې هغوی لمنځه ولاړل، الله تبارک وتعالی ممنوع اعلان کړل او ټول خپل بندگان یې په دې امر کړل چې دا اعمال چې تاسې د مذهب په نامه باندې، د عقیدې په نامه باندې، د عبادت په نامه باندې کول، دا نور ممنوع دي، دا به تاسې نه کوئ. او دوهم هغه قسم و چې هغه په خپل حالت باندې پاته سوه یا لږ تغییر پکښې راغلی. مثلا د دیت حکم و، دا تر اسلام مخکې هم موجود و. دوی به دیت ورکاوی د یوه نفر دپاره چې په قتل خطا به وژل سوی 100 اوښان به یې ورکول. دا د قریشو عادت. کله چې د اسلام مبارک دین رالی، دا حکم په خپل ځای پاته سو. تر اسلام وروسته هم دیت 100 اوښان. او همدا ډول د یو بل عادت درلودی چې کله به حاجان ورتلل، هغوی حق نه درلودی چې په خپلو جامو کې پر مکه مکرمه باندې طواف وکړي. یا به د مکې د اوسېدونکو څخه جامې په کرایه اخیستلې او یا به لڅ لپړ پر مکه مکرمه باندې راګرځېدل. او کم خوراکي توکي چې به دوی د خپلو
خپلو وطنو راوړي وو، د هغو د خوړلو حق یې نه درلودی. خامخا به یې په پیسو د دې مکې مکرمې د خلکو څخه خواړه رانیول او ښځو به بیا د شپې طواف کوئ، نورو به د ورځې طواف کوئ. دا هغه اعمال وه چې د شریعت مقدسه د راتګ سره وروسته ممنوع اعلان سوه. دا دوی د ځان او د خپلو ګټو لپاره جوړ کړي وو. او ځینې عبادات بیا داسې سوه چې هغوی پر خپل حال باندې پاتې سوه، لږ تغییر ورکړل سو. د مثال په ډول تر اسلام مخکې دوی عقیده درلوده چې په یوه سفر کې یو کس حج او عمره دواړه نشي کولی. د حج په موسم کې به یوازې حج کوي، عمره به بیا په بل سفر کې کوي. الله تبارک وتعالی دا حکم ته تغییر ورکړ. یو هغه کسان دي چې هغه داخل په مکه مکرمه کې اوسیږي، اهل الحل یا اهل المیقات یا اهل الحرم دي. اهل الحرم یا اهل الحل د دې کسانو لپاره دغه حکم پر خپل ځای باندې پاتې سو. دی حج تمتع حج قرار نشي کولی، دی به حج مفرد کوي. او کم کسان چې د میقات د باندې اوسیږي هغو ته اجازه شته چې هغوی حج تمتع وکړي، یعنې حج او عمره په یوه سفر باندې وکړي. ګورئ دا یو حکم دی تر اسلام مخکې وو، هغسې پاته سو خو لږ تغییر ورکړل سو. د ځینو کسانو په اړه پر هغه حال پاته سو، د ځینو کسانو په اړه باندې لږ تغییر ورکړل سو. مطلوب دا چې تر اسلام مخکې د حج رواج وو، دوی په خپل ځان باندې یو عمل لازم کړی وو، په خپل فکر باندې ځینې عادات کول چون د دې ایمان نو، د دې اسلام نو، دوی د شرک عقیده درلوده، د دې حج اعمالو عباداتو دوی ته هیڅ ګټه نه کول. نو ځکه دلته ځای پر ځای الله تبارک وتعالی ځینې احکام بیانوي. ستاسو په ذهن کې دا خبره وي چې د حج عبادت دی د خپل مزاج مطابق تر اسلام مخکې کاوي، ځینې احکام الله رد کړل او ځینې احکامو ته تغییر ورکړي او ځینې احکام پر خپل حال پرېښودل. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی دلته د حج عمده احکام بیانوي. هغه اکثره احکام په دې آیاتو کې بیان شوي دي. تاسو باید د حج په اړه، د حج د اهمیت په اړه باندې او د حج د طریقې په اړه باندې لنډ یو څه معلومات په ذهن کې راولئ او د کفارو چې کوم ناروا رواجونه وه یا غلط رواجونه وه د هغو لنډ معلومات په ذهن کې راولئ. بیا چې د دې آیت ترجمې او تفسیر ته راسو بیا به تاسو ته لاره واضح. حج د اسلام د 5 مهمو بناو څخه یوه مهمه بنا ده. ډېر متعدد روایات په دې کې شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید لمانځه وروسته دستي حج، زکات، روژه د آیات کړي. او الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله لره دا حق شته چې تاسې حج د بیت الله وکړي د هغه چا لپاره چې استطاعت د لارې د زاد او راحلې د تګ و د راتګ خوشاک لري. په قرآن هم ثابت. او متعدد روایات د دې حج د فضیلت هم شته چې څوک د حج وکړي په رزق یې پراخي راځي، ګناهونه یې معافي شي، د دنیا او د آخرت ګټې یې پکښې دي. هلته ځینې داسې ځایونه شته چې حتما به یې دعا قبلیږي. یو داسې سیمې ته به ورځي چې هلته به یې لمونځ په 1 لک، یو داسې منطقې ته به ورځي چې هلته د ټول انس او جن سپېڅلي انسانان الله د تاریخ په اوږدو کې راجمع کړي. داسې منطقې ته به ځي چې هلته د انبیاو ژوند سوی دی، د انبیاو اوښکې توی سوي دي، د انبیاو سترګې لګېدلې دي، د انبیاو قدمونه لګېدلې دي. د هغه ځای څخه په درسته نړۍ کې یو اسلامي انقلاب راغلی دی. او داسې یو منطقه ده چې هلته هره پیسه مصرفول صدقه ده. و که چیرې یو څوک د حج طاقت لري بیا یې نه وکړي. د دې په اړه هم وعید راغلی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی که څوک طاقت د حج د ادا لري او بیا هم حج ادا نه کړي نو پر دې کس باندې باک نسته که یهودي مړ سو او که نصراني مړ سو، که د دنیا څخه یهودي ولاړی که نصراني ولاړی. دا د هغه چا په اړه باندې چې د حج طاقت لري حج ته نه ځي. په دې کې دا خلک داخل دي چې وایي زه پیسې لرم نو که حج ته په ولاړ سم بیا نو کاروبار به څه وکړم. دا سړی هم پکښې داخل دی. وایي د زوی واده مې نه دی کړی، په دې پیسو چې زه حج وکړم د زوی واده بیا څنګه وکړم. ځینې کسانو خو نو لا دا هم ګډه کړې ده، وایي چې د زوی واده یې نه یې کړی حج یې نه صحیح کېږي. د زوی د واده حق په پلار نشته. دا د پلار د طرفه څخه یو تبرع او احسان دی
شرعا ور باندې لازم نه دی. زوی چې بالغ سي نفقه یې لا پر پلار لازم نه ده. واده خو بیخي لري خبره. البته هغه د پلار د حقوق څخه دا شی سته، هغه د صله رحمي او قرابت د حقوق څخه دا سته چې زوی سمې لارې ته وهڅوي، سمځای نکاح ورته وکړي، مالي مصرف که په خپله پلار ورکوي احسان ورسره کوي، که زوی دې ته هڅوي چې پیسې وګټي. خیر دا خو د حج اهمیت دی او د نه کولو تاوان یې دی. په حج کې 3 مهم فرضونه دي: احرام تړل، وقوف پر عرفات او طواف زیارت کول. دا د حج 3 فرض دي. یو څوک چې حج ته ځي احرام به د میقات څخه تړي. میقات دا څو متعدد ځایونه دي، د هر طرف څخه چې خلک راځي د هغه طرف څخه پر خپل میقات باندې احرام تړي. دا څو میقاتونه چې دي دا یو د مدینه منورې طرف ته دی. مدینه منوره چې دا د مکه مکرمه و شمالي طرف ته ده. مدینه منورې ته چې ولاړ سي مکه مکرمه جنوبي طرف ته راځي. او یو بل میقات دی چې هغه مغرب طرف ته دی، او بل مشرق طرف ته دی، او بل جنوب طرف ته دی. یو میقات 480 کیلومتر لري دی، بل 250 کیلومتر لري دی، بل 300 څه بالا د کشمیر معیت دی، دومره لري دی. هر مسلمان چې د دنیا د هر کونج راځي 100 کیلومتر لري به لا احرام تړي او الله ته په عاجزي باندې راځي د الله بیت ته، او الله ته به توبه باسي، الله ته به عبادت کوي. احرام د هغه میقات څخه تړي، یعنی 200 کیلومتر لري. لا به حاجی احرام تړلی چې بیت ته ور د الله بیت ته ورسي. اوس د ټول دنیا پروازونه پر جده باندې دي، لہذا د ټول دنیا خلک به د ملک څخه د باندې لا احرام تړي. جده په میقات کې داخله ده، تر میقات ور تیریږي. زموږ د افغانستان حاجان چې امزي د لیوه په ایرپورټ کې احرام تړي، یا به د احرام جامع اغوندي، پر لارې باندې بیا ځخ کی اته بنیت ته احرام کوي، یا به دلیل انیت ته احرام کوي. دا مهم او ستر فرض دی. البته دا یو خبره ده، دغه احرام چې دلته تړل کیږي دا د عمره احرام. افاقان کولای شي چې عمره او حج دواړه په یو سفر کې وکړي، یا په یو نیت لکه په حج کرام کې، یا په یو سفر کې چې په دوه نیتو باندې. او د اتم په شپه باندې بیا بل احرام تړي، هغه د حج د پاره دی، دا فرض دی. او پر عرفات باندې درېدل چې د عرفات ورځ موږ او تاسو ورته وایو د لوی اختر د میاشتې 9مه نیټه ده، یا هغه ورځ ده چې د سبا اختر دی. په دې ورځ باندې تر زوال وروسته پر عرفات باندې درېدل تر کڅوم 1 ساعت دی فرض دی، او تر لمر لوېدو پورې درېدل دا بیا واجب، او یو طواف زیارت. دا 3 فرضونه. اوس نو تفصیلي د ټول حج بیان. واجبات پکې ډېر دي، سنن یې زیات دي، مستحبات یې زیات دي. بیا نو د حج د پاره د هر واجب چې راواخلې یا هر فرض چې راواخلې په خپل ځان کې بیا فرایض او واجبات او سنن لري. خو د اسلام یو مهمه بنا ده، مستقل کتاب دی په دې کې، کتاب الحج. خو دا 3 فرضونه دي. او د حج لنډه طریقه دا ده چې یو څوک د دې ځای څخه ځي، هغه افاقي کسبه اول د عمرې نیت کوي. عمره هم فقط او فقط د 7 شوط طواف یو صفا او مروه څخه عبارت ده. بیا ځان حلالوي د لوی اختر د میاشتې تر 8 تر شپې پورې دغسې ګرځي. که نور طوافونه کول او ذکرونه یې کول، تلاوتونه یې کول، هغه د خپل ګټه ده. د 8 په شپه باندې بل احرام تړي. د 8 په شپه چې احرام وتاړي هغه د حج د پاره دی. زی 15 منځونه په مینا کې کی. دا د 8 شپه چې ده 15 منځونه چې په مینا کې وکړل، بیا نو د عرفات د ورځې په سهار باندې د ساعت المنځ وروسته ځي عرفات ته ځان رسي. تر زوال وروسته پر عرفات وقوف شروع کیږي تر لمر لوېدو پورې. تر لمر لوېدو وروسته د عرفات د ساحې څخه راوځي. د ماښام لمونځ پر لارې قضا کوي. د ماخستن لمونځ په یو ځای په مزدلفه چې یو بله منطقه ده، په دغه منطقه کې د ماښام او د ماخستن لمونځ یو ځای کوي، او شپه په مزدلفه کې کوي. شپه په مزدلفه کې تیرول سنت دي، خو وقوف پر مزدلفه واجب دی. هغه تر سپېدو وروسته شروع کیږي. تر سپېدو وروسته به یو څو دقیقې وقوف کوي، تر لمر لوېدو لږ مخکې بیا روانېږي ځي مینا ته. په مینا کې جمره عقبه، موږ خلک لوی شیطان ورته وایي، دا جمره عقبه ولي. بیا نو ځي دم د شکریې حلالوي، بیا ځان حلالوي، سر خوري، او بیا ځي طواف زیارت کوي. طواف زیارت چې وکړي نو د حج عمده مناسک د خلاص کړه. صفا او مروه هم سته. تر طواف زیارت وروسته به صفا او مروه هم کوي. نو بیا وروسته یو طواف وداع پر ده باندې سته
چې دی د دې ځای څخه رخصتېږي. دغه طواف زیارت چې د وکړي بېرته به راځي مینا ته. په مینا کې به شپه کوي، د سبا به بیا درې سره شیطانان ولي، بله شپه به بیا کوي، بیا به درې سره شیطانان ولي. هغه چې وویشتل بیا به نو راروانېږي، راځي به مکې مکرمې ته. طواف وداع به کوي، ځینو حج مناسک خلاص شول. دا هغه سرټکي سوه. اوس دغه کفار چې وه یا مشرکین چې وه، د دوی نو اعمال څنګه بدل و د دې حج څخه، او الله تبارک وتعالی دا موږ چې وویل پر دغه ترتیب باندې د احکام بیانوي. مشرکانو دا کار کاوی چې یو د مکې مکرمې خپله د مکې مکرمې محافظین د قریش وه، دوی ځان ته څو حقونه ورکړي وه. یو حق یې دا ورکړی و چې دوی عرفات ته نه تلل، او دا به یې ویل چې عام خلک راسي هغه به ځي وقوف به پر عرفات کوي. موږ وقوف پر عرفات نه کوو، موږ خو اشراف یو. زموږ او د نورو خلکو فرق دی، دا زموږ امتیاز دی چې موږ د وقوف څخه خلاص یو. الله تبارک وتعالی په دې آیاتو کې وټول خلکو ته دا اعلان کی چې تاسو به ټول عرفات ته ځئ. عرفات مهم رکن دی، وقوف پر عرفات کوي، دا امتیاز د یوې سیمې او د بلې سیمې نشته. دوهم کار ادا کاوه چې عام خلک به عرفات ته ولاړل، دا نور خلک به چې د مکې مکرمې قریش و دلې به تاو بالا کېدل. مشعر الحرام غونډۍ ته چې به راله، په دې ځای کې به دی د پلار او د نیکه هغه د فخر قصې چې وي هغه به یې کولې. مشهورو منطقو پهلوانان به راتلل، شاعران به راتلل. هلته خو نور علوم نه وه، بس یو دا فلزمي وه او دا علم النجوم په ستورو پوهېدنه وه، د نسب علم و، او همدا ډول شاعري وه، پهلواني وه. دا د دوی د کمال شیان وه. هر قوم به قصې کولې. یو به ویل چې زما په قوم کې فلان شاعر سته، زما په قوم کې دومرې پهلوانان سته، زما په قوم کې دومرې نجمګران و عرافان سته. بل قوم به بیا د خپل قوم هغه تاریخي کیسې، تاریخي پیښې او کارنامې، قهرمانۍ، شاعرانو، لیکوالانو، عالمان چې د دوی وه، دا به یې پېښول. شپه به یې په دې باندې تېرول. بیا به راتلل په مینا کې به بیا بازار ولګېدی، تجارت و، کاروبار و، پیسې ګټل و، یو د بله قصې سره کول، یو د بله تفاخر سره کول. بیا به چا یوه شپه، چا دوې، چا درې په مینا کې کولې. دا 11 12 14 دا 3 شپې به دلته په مینا کې دوی خیمې لګولې وې. سته د خپل رای او د دې خپل مزاج مطابق به دا کیسې کولې. دا 3 شپې به پوره کړلې، نو بیا به دوی تلل پر خپلو لارو باندې. الله تبارک وتعالی په دې احکامو کې لږ تغییر و. دوی ته حکم وکړي چې تاسې به ټول عرفات ته ځئ، او پر عرفات باندې وقوف دا پر ټولو خلکو لازم دی. دوهم دا فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله. تاسو چې د عرفات څخه راکښته سواست، بیا پر مشعر الحرام غونډۍ یا پر مزدلفه شاوخوا شپه تېروئ. دا به په ذکر تېروئ. دا د پلارو د نیکه د شاعرانو کارنامې و فخرنامې دا به نه وایاست. او بیا چې تاسو کله راځئ په دې مزدلفه کې الله تبارک وتعالی تاسو ته ذکر درشي. فاذكروا الله كما هداكم. تاسو د الله ذکر کوئ لکه څرنګه چې تاسو ته هدایت سوی دی. د دې هدایت تفسیر علماو کړی دی چې د دې څخه مطلوب دا دی چې د ماښام لمونځ پر لارې قضا کوئ، د ماخستن د لمانځه سره یو ځای کوئ، بیا ذکر کوئ، بیا شپه د لې تېروئ، تر سپېدو وروسته وقوف کوئ، بیا روانېږئ و مینا ته. بیا نو په مینا کې تاسې 3 شپې کوئ. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. که چا په 2 ورځو کې تلوار وکړل نو بیا څه ګناه نشته ورباندې. هغه څنګه؟ هغه ترتیب خدا دی چې حاجي صاحب چې کله د اختر په ورځ باندې جمره وویشتل، بیا ولاړې په دغه ورځ باندې دم د شکریې حلال کړي، د احرام ووتئ، طواف زیارت یې وکړي، صفا او مروه یې وکړل. بېرته به راځي مینا ته. د 11 شپه به په مینا کې کوي. د 11 شپه چې په مینا کې وکړل، سهار به د 11 په ورځ باندې 3 سره جمرې ولي، تر زوال وروسته. سهار نه، تر زوال وروسته. بیا به برته خپلې خیمې ته ځي. دا 2مه شپه چې د 12 شپه ده، دا به بیا په مینا کې تېروي. بیا به تر زوال وروسته دا 3 سره جمرې ولي. اوس نو 2 شپې د په مینا کې وکړله او 3 ورځې جمرات وویشتل. د اختر په اوله ورځ یوه جمره وویشتل، په 2مه ورځ 3 واړه وویشتلې، په 3مه ورځ 3 واړه وویشتلې. اوس نو که چیرې دی تلوار وکړي، د هغه 2 شپې دلته وکړي، بس سده ولاړ سي مکې مکرمې ته، د واجباتو غاړې اخلاص سولې. او که چیرې دی پاته سي، د
دا درېیمه شپه هم په مینا کې وکړي، دا سبا به بیا شیطانان ولي. 4 ورځې که چا تلوار وکړل په 2 ورځو کې هم پروا نه کوي، که درېیمه شپه یې دلې تېره کړل ثواب یې زیات دی، ځکه اصلا 15 لمونځونه یاد سوي دي چې د حج تر مناسکو وروسته په مینا کې 15 لمونځونه سنت، که څوک 10 لمونځونه وي فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، پر هغه باندې څه ګناه نشته. دا هغه عمده شیان چې د دوی سره څه تغییر درلودی د الله تبارک وتعالی په دې آیاتو کې بیان کړي. یوه خبره لا پاته ده، نو بیا راځو د آیاتو ترجمه. ځینې احکام فوق العاده الله جل جلاله بیان کړي. هغه فوق العاده احکام چې د مشرکانو سره د موافقت او د مخالفت په اړه نه او د حج په اړه دي. هغه یو حکم دادی که چیرې ته حج ته روان سوې یا عمرې ته روان سوې، پر لارې جنګ دشمن درته ودرېدی، تا ته اجازه نه درکول، ته احرام بنده وې، نو تا ته څه کول پکار دي؟ نو تا ته دا پکار دي چې ته به د هغسې احرام بنده یې، دغه یو پسه به واسطه د حرم حدودو ته وخت به ورسره وټاکې چې کله هلته هغه پسه حلال سو ته به دلته سر وخورې، د احرامه به ځان وباسې. دا حکم په دا شروع کې داسې الله عز وجل بیانوي، ځکه د آیتونه اصلا په حدیبیه کې الله تبارک وتعالی نازل کړل. په حدیبیه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 1500 صحابه سره د هجرت په 6م کال کې د میانې په میاشت کې د عمرې په نیت راغلی، حدیبیې ته چې راورسېدی چې دا بیخي 18 کیلومتره مکې مکرمې ته نږدې ځای دی، کفارو یې مقابله وکړل، نه یې پرېښوي، اجازه یې نه ورکول. تفصیلي قصه یې اوږده ده. کله چې دوی منع سوه نو د دغه منع په وجه باندې د احرامونه کړي وه، احرام بنده وه، الله تبارک وتعالی د آیتونه نازل کړل چې تاسې د حرم حدودو ته د حدیبیې څخه وروسته نو د حرم حدود شروع کېږي. هر یو پسه حلال کړي، د پسه تر حلالولو وروسته نو ځان حلال. که څوک لیرې بند سو بیا دې د حرم حدودو ته واستي، بل ځای پسه حلالول نه صحیح کېږي. او که چیرې پسه حلالول د چا په وسه نه وه پوره، 3 روژې دې ونیسي. که 3 روژې په وسه نه وه پوره، 6 مسکینانو ته دې نیمه کاسه غنم چې 2 کیلو ګرامه کېږي، زموږ او ستاسو په کنداري من لږ کم نیم من غنم کېږي. 6 مسکینانو ته هر یوه ته دې نیمه کاسه نصف ساع غنم ورکړي، یا دې 3 روژې ونیسي یا د پسه حلال، بس د احرامه دې ووسي. دا یو حکم دی چې الله بیان کړی. بل حکم یې دا بیان کړی دی وایي چې د حج موسم 2 میاشتې و 10 ورځې. الحج اشهر معلومات، یوه د کوچني اختر میاشت ده، یوه د میانې میاشت ده، 10 ورځې د لوی اختر دي. دغه 2 میاشتې و 10 ورځې دې ته اشهر الحج ویل کېږي. که چیرې یو چا په روژه کې د حج دپاره احرام تړلی و، دا احرام یې نه دی صحیح. د حج دپاره احرام په دغه 2 میاشتې کې داخل صحیح کېږي. همدا حکم دی چې یو څوک په دغه اشهر الحج کې د حرم حدودو ته داخل سي، مکه مکرمه وویني، حج ورباندې فرض دی. او په کال کې په دې نورو میاشتو کې که چیرې ولاړې عمرې ته، مکه مکرمه یې ولیدل، حج نه ورباندې فرض کېږي. په اشهر الحج کې که څوک د حرم حدودو ته ولاړ سي، مکه مکرمه وویني، حج ورباندې فرض. او دریم حکم الله عز وجل دا بیان کړی دی چې تاسې کله احرام د حج دپاره وتاړئ نو پر تاسې باندې څو شیان منع سوه. جمعه کول منع سوه، جنګ کول، شکنځل کول. ځینې شیان بیا په احادیثو کې بیان سوي دي، خوشبویي لګول او ګنډلې جامې اغوستل، سر پټول، پښې په داسې شکل پټول چې دا د پښې اډوکې پکښې پټ سي، دا شیان منع سوه. او بیا الله تبارک وتعالی دا حکم بیانوي که چیرې د چا په سر کې څه تکلیف پیدا سو او د دې ضرورت سو چې دی سر وخوري، زخم یې په سر کې پیدا سو او یا په سر کې سپوږې پیدا سوه، دی ځینې په تکلیف سو، نو بیا الله تبارک وتعالی دا حکم بیانوي چې تاسې به دا سر خریاست. د دې سر دپاره دغه 3 احکام، د هغه احصار دپاره فقط سړي او هغه نور 2 شیان چې ما هلته بیان کړه، هغه د دې سر خریولو دپاره چې هغه 3 روژې دي او یا 6 مسکینانو ته نیمه کاسه غنم ورکول. هغه د دې دپاره چې د هغه دپاره فقط پسه الله یاد کړی. نو بیا تاسې کولی سئ سر وخریاست په دې 3 شیانو کې چې هر شی په وصف راواغول. او بل حکم الله تبارک وتعالی دا بیانوي، وایي تاسې چې ځئ د ځانه سره توشه واخلئ، ځکه حج پر هغه چا فرض دی چې د لارې توشه ولري. حکمت پکښې دا دی چې تاسې هلته د فقر او د سوال کولو څخه منع سئ، چاته محتاجه نه سئ. بل حکم الله تبارک وتعالی دا بیانوي، وایي کله چې تاسې هلته ولاړ سئ نو بیا تاسې کولی سئ چې څه د تجارت کار هم وکړئ. یو شی د دې خوا یوسئ، هلته یې خرڅ کړئ، یا هلته یو شی رانیسئ
بیا ته دلته د تجارت لپاره راوړي، په دې کې څه ممانعت نشته. دا څو احکام الله تبارک وتعالی بیان کړي. یو بل حکم دا دی، یو څوک چې تمتع حج وکړي په هغه باندې دم د شکریه لازم دی، چې عمره وکړي او بیا حج وکړي، دا د شکریه دپاره یو دم دی. که چیرې دغه دم د چا په توان نه و، پیسې نه درلودې، 3 روژې دې په حج کې ونیسي، 8 اتم نم او 8 روژې چې بیا هر کله کور ته رالی بیا دې ته 8 روژې ونیسي. وسبعة اذا رجعتم. راځو اوس د آیتونه ترجمه کوو. الله تبارک وتعالی فرمایي واتموا الحج والعمرة لله. واتموا تاسو پرکی د الله د رضا دپاره الحج حج والعمرة عمره پرکی لله خاص د الله دپاره د الله د رضا دپاره. فإن احصرتم پس که چیرې تاسې بند کړل سواست لکه صحابه چې عمرې د ادا دپاره تل په حدیبیه کې منع سوه، نو فمستیسر من الهدي بیا نو هغه چې اسانه وي د هدیې څخه یو پسه حلال کړي، د احرام ځان وباسي، بیا یې قضایي راوړي هر کله چې الله وس درکړي. او کله چې تاسې په احرام کې یاست نو سر خریل پر تاسو منع دي. ولا تحلقوا تاسو مخریاست رؤوسکم سرونه خپل حتی تر هغه مهاله پورې یبلغ چې رسیږي الهدي هدیه محله وخپل ځای ته، ځای حرم دی. دا دم هر دم چې پر سړي لازم سي، که دم د شکریې دی او که دا نور د جنایاتو کم دم پر سړي لازم سي، د دې بل ځای علالول جایز نه دي، په هغه غاړې نه خلاصېږي، د حرم په حدودو کې به وي. حتی یبلغ الهدي محله تر څو چې هغه هدیه هغه پسه یا مافوق تر پسه چې ستاسو په توان وي هغه خپل ځای ته رسیږي. او تاسو چې په احرام کې یاست نو سرخریل درته جایز نه دي. البته فمن کان منکم مریضا پس نو که څوک ستاسو څخه ناروغه و او به اذى یا کوم ضرر او تکلیف و ناروغي ور باندې و، زخمی سو، په سر کې سپوږی پیدا سوې، من رأسه د خپل سر څخه، ففدیه نو بدله ده چشته د دې سر خریلو، سر به وخري، بدله به ورکي، فدیه به ورکي، من صیام د روژو څخه 3 روژې به ونیسي، او صدقه یا فدیه او بدله د صدقې ده. صدقه څه ده؟ 6 مسکینانو ته نیمه کاسه غنم. او نسک یا علالیدل دي. ستاسو یاد سوه هغه مسله چې ما درته تکرار کړل، بیا درته تکراروم چې د احصار دپاره صرف صدی ما اول وارې دا 3 سره شیان په احصار کې وویل، هغسې نه ده. دغه 3 واړه شیان په احصار کې نه، بلکې دا 3 واړه شیان په هغه چا کې چې احرام بند وي، په سر کې څه تکلیف پیدا سي، غواړي سر وخري، نو د دې 3 کارو څخه به یو کار کوي. فاذا امنتم پس کله چې تاسې په امن کړل سواست، دغه احصار او یا دا چې تاسې منع کړل سوي واست د دشمن د ویرې یا کوم بل مشکل د وجې څخه، تاسو چې هر کله په امن سواست، نو بیا حکم دادي فمن تمتع بالعمرة الى الحج، چا که نفع حاصله کړل په عمرې سره تر حج، یا یې حج تمتع وکړي یا یې حج قران وکړي، په یوه سفر یا په یوه نیت یې دواړه وکړه، نو د ده دپاره څه لازم دي؟ فمستیسر من الهدي، لازم پر ده باندې هغه څه چې اسانه وي د هدیې څخه، چې ادنا افسدي تر پسونه مافوق، که چا 2 پسونه غویی اوښ علالوي، هغه بیا د ده خپل همت دی. یعنی دا چې دا د تمتع حج دپاره یا د قران حج دپاره یا حاج قارن حاج متمتع پر ده باندې لازم فمستیسر من الهدي، دغه دم د شکریې سته. فمن لم یجد پس نو که چا دغه هدیه نسوی پیدا کولی، توان یې نه و، فصیام 3 ایام بیا روژه د 3 ورځو ده، فی الحج په حج کې چې هغه 8 اتم نم دي، و 7 روژې دي اذا رجعتم کله چې تاسو رجوع وکړئ خپل وطن ته ولاړ سئ. تلك 10 كامله، دا 10 ورځې دي پوره. اوس هغه حکم الله عز وجل بیانوي چې هغه کفارو به جلا د ځانه جوړ کړي وو. هغه حکم دا و چې هیڅ حج نسوی کولی چې حج تمتع وکړي یا حج قران وکړي، حج به یې یوازې کاوه. د عمرې دپاره به بیا په جلا سفر راتلی. الله تبارک وتعالی دغه د حرم خلک د دې په اړه حکم پر خپل حال باندې پرېږدي او دا نورو خلکو دپاره په ښکاره وایي. ذلک دغه حکم چې دی
دا د حج تمتع اجازه یا د حج قران اجازه چې ده لمن هغه چا لره د لم یکن چې نوي اهلو کور د حاضر المسجد الحرام شاوخوا د مسجد حرام نوي یعنې دا چې اهل الحرم نوي واتقوا الله وویرېږئ د الله څخه په د احکامو په نفاذ کې د الله احکام نافذ کړي د الله څخه وویرېږئ او که تاسو لاوبالي کوئ نو خبره واورئ واعلموا تاسو پوه سئ ان الله یقینا الله چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. الحج اشهر معلومات فدې کې الله تبارک وتعالی نور حکمونه بیانوي متعدد حکمونه یو دا چې د حج میاشتې شي چې 2 میاشتې 10 ورځې دوهم دا چې د احرام ممنوعات شي او دریم دا چې دا خبره کوي چې تاسو ځئ توشه د سره واخلئ چې هلته بیا سوال کولو ته مجبوره نه سئ د مسلمان سره سوال کول فقر کول دا مناسب نه بلکې ناجایز دی. الحج حج چې دی اشهر معلومات معلومې او ټاکلې میاشتې دي فمن فرض پس نو که فرض سو پر چا باندې فیهن په دې میاشتو کې الحج حج ورباندې فرض یعنی دا چې د په دې میاشتو کې احرام بسته کړي فلا رفث رفث به نه کوي رفث هغه عام لفظ دی چې د یو خاوند د خپلې ښځې سره جماع کول او یا دا چې داسې خبرې کول چې د جماع وي یا نورې لوبې دا ټولې پکښې داخل دي خو دلته مراد ځینې جماع ده فلا رفث جماع به نه کوي ولا فسوق فسق به نه کوي د فسق څخه هر هغه کار مراد دی چې په شریعت مقدسه کې ممنوع وي ولا جدال جګړه به نه کوي فی الحج جګړه یې په خصوصي ډول یاد کړل ځکه چې سفر دی تکلیف و مشقت زیات وي او نفس شیطان حرکت وي وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو عمل د خیر کوي یعلمه الله الله عز وجل پر هغه علم لري نو تاسو خو د عبادت لپاره تللي یاست څه عبادات چې کوئ لمونځونه روژې تلاوتونه اذکار پر هغو ټولو د الله علم دی خو دا کارونه به نه کوئ وتزودو تاسو خپله توشه د دنیا د سره واخلئ که څه هم حقیقت خو فإن خیر الزاد التقوى بهترینه د توشې او بهترین مال چې سړی پر لارې استفاده ځینې کي او بهترینه خزانه او توشه دا تقوا ده خو د دنیا د پاره چې تاسو د حج په سفر ځئ د دنیا مال به هم په توشه کې د سره اخلي واتقوني زما څخه وویرېږئ یا اولی الالباب ای د عقلونو خاوندانو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی څو حکمونه بیانوي یو حکم دا بیانوي که تاسو په دې سفر کې څه د تجارت کار وکړئ پروا نه کوي او دوهم دا چې تاسو کله مشعر الحرام ته راسئ تاسو به د پلارو د نیکه قصې او کارنامې او فخرنامې نه وایاست بلکې دلته به ذکر کوي او ذکر به هم په هغه طریقه باندې کوي چې الله درته ښودلی دی چې هغه د ماښام لمونځ قضا کېدل د ماخستن د کول او شپه هلته په ذکر تېرول الله تبارک وتعالی فرمایي لیس نسته علیکم په تاسو باندې جناحون څه ګناه نسته ان پر دې باندې تبتغو چې تاسو طلب کړئ فضلا من ربکم یو فضل د خپل رب د لوري څخه یعنی دا څه تجارت و ګټه وټه د دنیا په دې سفر کې د خپل رب څخه طلب او فاذا افضتم من عرفات بیا چې تاسو کله راکښته سواست د عرفات څخه فذكروا الله د الله ذکر کوي عند المشعر الحرام په وړاندې د مشعر الحرام چې هغه مزدلفه ده مشعر الحرام مشعر الحرام غونډۍ شاوخوا د مزدلفې پراخه علاقه ده د مینا او د عرفات په منځ کې دلته د الله ذکر کوي دا د پلارو د نیکه قصې او فخرنامې مه بیانوي څنګه ذکر وکي واذکروه د الله ذکر وکي کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته هدایت سوی دی د پیغمبر پر ژبه درته ښودل سوي دي وان کنتم کڅم تاسو واس من قبل مخکې لمن الضالین د ګمراهانو څخه واس نه پوهېدلاست بیا الله تبارک وتعالی په دې پسې آیت کریمه کې بل حکم بیانوي ثم افیضوا بیا تاسو راکښته سئ ټولو خلکو ته خطاب دی من حیث افاض الناس د هغه ځای څخه چې راکښته کېږي خلک ای مکېوالو تاسو ولې د عرفات څخه نه راکښته کېږي خلک راکښته کېږي تاسې نه راکښته کېږي خلک وقوف پر عرفات کې تاسې نه کوئ نه دا حکم عام دی افیض من حیث افاض الناس تمام خلق چې راکښته کېږي تاسې هم ټول دغه ځای راکښته سئ یعنې وقوف پر عرفات وکړئ واستغفر الله د الله څخه طلب د مغفرت وکړئ ان الله بېشکه الله پاک چې دی غفور الرحیم زیات بخښونکی دی زیات مهربانه دی او فاذا قضیتم مناسککم کله چې تاسې ادا کړل خپل مناسک بیا تاسې په مینا کې اوسېږئ نو دلته تاسې هم د الله ذکر کوئ فاذکروا الله فستاسو ذکر د الله کوئ که ذکرکم لکه ذکر ستاسو آباءکم
وسلم د خپل پلرونو د پلرونو د نیکونو ذکر مو په څنګه شوق او رغبت کاوي الله ذکر هم هغه سی وکي اخرېږي او اشد ذکر یا تراغم ډیر ذکر وکي فمن الناس بعض د خلکو څخه من هغه څوک دی یقول چوي ربنا ای رب زمون آتنا ورکړه وکي موږ په دنیا په دنیا کې راکړه زموږ د غشتونو یا زموږ غشتنې ټول رافرکه په دنیا کې اخرت خبره نه کی یوازې د دنیا د پاره دعاوي کی د مال د پاره د دعاوي کی وما له في الاخره او نستدي کستر په اخرت کې من خلاق اټس حسنس ومنهم بعض د دې خلکو څخه من هغه څوک دی یقول چوي ربنا ای رب زموږ آتنا راکه او مستفید دنیا په دنیا کې حسنه نیکی وفي الاخره فاخرت کې حسنه نیکی وقینا او موږ وساتي عذاب النار د عذاب څخه د اور اولئک دغه کسان چې دی لهم د دې دپاره نصیب برخسته مما د هغه اعمالو څخه کسبو چې دوی کسب کړی دي والله سریع الحساب الله عز وجل چابک حساب کوونکی دی په دې کې الله تبارک وتعالی خپل بندگان ته تنبیه ورکړه چې ستاسو ټولې غوښتنې لکه فاتیر درس کې چې تیر سو الله قبلوي د روژې احکام چې بیانېدل اما ځینې ناپوهان کسان یوازې دنیا غواړي خو که تاسې سعادت غواړي دنیا او آخرت دواړه غواړي دواړه الله درکوي او واذکروا الله تاسو ذکر کوئ د الله پاک فی ایام معدودات په ټاکلو ورځو فمن تعجل فی یومین چا که تلوار په 2 ورځو کې وکړل مخکې مو بیان وکړي چې په مینا کې 2 شپې تیرې کړي 3 شپه حرم ته ورسي فلا اثم علیه پر هغه باندې څه ګناه نشته ومن تاخر چا که ځنډ وکړي 3 شپه هم هلته وکړه فلا اثم علیه څه ګناه نشته پر هغه باندې لمن اتقا داغه چا لپاره چې تقوا والا یعنی په دې کې ثواب زیات دي که 3 شپه هم پاتې سي واتقوا الله د الله څخه وویریږئ واعلموا تاسو پوه سئ چې انکم یقینا تاسو الیه ودې الله ته تحشرون راجمع کړل کېږي زره زره حساب در سره کېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون